بازسازی آرامگاه و پارک تفریحی سلطان محمود غزنوی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور به همکاری یک نهاد ترکی به مبلغ $90,000 آمریکایی در مراسم بهره برداری این پروژه، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، سفیر ترکیه در افغانستان و مقامات امارات اسلامی در غزنی نیز حضور داشتند. معین فرهنگ و هنر کشور از ساخت یک موزیم علمی در کنار پارک این شخصیت تاریخی خبر داد. ان شاء الله تعالی موږ به دغه روزیه کې به خصوصا د محمود رحمه الله دغه انګړ شاوخوا کې د کتابخانه او همدارنګه دغه د آثار او دغه د میراثونو دغه د کړنو یو علمي موزیم دغه د جوړولو کې به هم اطلاعات فرهنګ وزارت عملی ګام پورته کی او په دې کې د اتکا مؤسسه همکاري هم غواړو. از سوی هم سفیر ترکیه در افغانستان در سخنانش بر همکاری دو کشور مانند گذشته در بخش‌های مختلف یادآور شد. Kendisinin de söylediği gibi Türk ve Afgan halkları tarih boyunca birbirlerinin yanında oldu. لکه څنګه ستاسو هم ذکر وکړ ترکیه او د افغانستان خلک تاریخ په ټول کې دیو بل ترڅنګ ولاړو. والی غزنی درباره شخصیت سلطان محمود غزنوی صحبت کرده و وی را در گسترش دین اسلام شخص مهم دانست. محمود صاحب اسلام یو ستر خادم او د مسلمانانو یو ستر رهبر تیر شوی دی او دا دین او دا اسلام چې تر دې اندازې پورې رسېدلی دی دا هم د داسې کسانو په واسطه سره رسېدلی دی لکه سلطان محمود صاحب. به گفته مقامات در غزنی با حاکمیت نظام امارات اسلامی در کشور به تعداد 20 آبدگی تاریخی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای همکار در این ولایت ترمیم و بازسازی شده و به تعداد 10 آبدگی تاریخی دیگر نیز به بازسازی نیاز دارد.